سلامونه ستړي مشي، وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 40مه چې د 2025 زیږدیز کال د سپټمبر له 15 سره برابره ده. زهر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په غزه کې د اسرایلي بریدونو د تلفاتو تازه راپورونه او د دوحې غونډه. د ځایي روغتونونو د سرچینو په وینا لږ تر لږه 53 تنه له سهاره تر دې دمه د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. او د قطر لومړی وزیر وایي اسرایل باید سزا وویني. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. په غزه کې د اسرایلي بریدونو د تلفاتو تازه راپورونه او د دوحې غونډه. ځایي روغتونونو د سرچینو په وینا لږ تر لږه 53 تنه له سهاره تر دې دمه د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. ویل کېږي چې د دې کسانو 15 یوازې په غزې ښار کې د توغندیز بریدونو او بمباریو کې وژل شوي دي. راپورونه وایي چې د اسرایلي توغندیز او سمندري بریدونو ترڅنګ د یوې لوړې ودانۍ پر وړاندې هم برید ترسره شوی دی. اسرایلي پوځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه برج د حماس لخوا کارول کېده، خو هیڅ ډول شواهد یې نه دي وړاندې کړي. بل لور ته د قطر په پلازمینه دوحه کې نن دوشنبې په ورځ د عرب او اسلامي هیوادونو د مشرانو ځانګړې ناسته روانه ده. دغه ناسته د اسرایل د وروستي برید وروسته راجوړه شوې چې تېره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر وشو او د قطر یو امنیتي چارواکی هم ووژلو. دغه ناستې د مسودې چې رویټرز لیدلې پکې راغلي د اسرایل د وحشیانه برید او نور دښمنانه اقدامات د سولې او عادي اړیکو د جوړېدو ټولې هڅې له ګواښ سره مخامخ وي. قطر لومړی وزیر وایي اسرائیل باید سزا وویني. د قطر لومړي وزیر او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني وویل چې اسرائیل باید د خپل وروستي بریدونو په خاطر سزا وویني. هغه دا څرګندونې د عربي او اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې پر مهال وکړې چې په دوحه کې د دوشنبې د سرمشرۍ تر مخه جوړه شوې وه. شیخ محمد ټینګار وکړ چې قطر د مصر او متحده ایالاتو په همکارۍ د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د هڅو ملاتړ ته ژمن دی. هغه زیاته کړه چې د اسرائیل وروستی برید چې د حماس د 15 غړو او د قطر د یو امنیتي چارواکي د وژل کېدو لامل شو د منځګړیتوب پر اصل برید دی. غونډې ګډونوال د اسرائیل د هغه برید په وړاندې د ګډ احتمالي غبرګون پر سر خبرې کوي چې د حماس د مشرتابه پر دفتر په دوحه کې ترسره کړ. په همدې مهال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د یکشنبې په ورځ اسرائیل ته ورسېد. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د هغه سفر د دواړو متحدینو د اړیکو د لا پیاوړتیا نښه وبلله. روبیو ویل واشنګټن د اسرائیل د وروستیو هوایي بریدونو له امله خوښ نه دی، خو زیاته کړه چې دا کار به د امریکا او اسرائیل په ملګرتیا هیڅ اغیز ونه کړي. هغه د غرض له اسرائیلي چارواکو د جګړې د پلانونو په اړه معلومات غوښتي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې په دوحه کې د حماس د مشرانو په نښه کول د اوربند هڅې زیانمنې کړې. امریکا یوازینی هیواد دی چې د فلسطینیانو په نسل وژنه کې د اسرائیل مخامخ او ښکاره ملاتړ کوي او په دې برخه کې هیڅ شی نه دی پټ. ټولې اړیکې په څرګند ډول او د دې نسل وژنې د مخنیوي په وړاندې د امریکا حکومت ولاړ دی چې ان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او عمومي اسامبلې ډیری غړو د دې خبرې وضاحت ورکړی دی چې اسرائیل ته د یو هیواد لخوا ایمني ملاتړ ورکول کیږي. له بلې خوا په لبنان کې هم د اسرائیلي ډرون برید راپور ورکړل شوی دی. د دغه هیواد ملي خبري اجانس ویلي د یو موټر پر وړاندې برید د جنوبي لبنان د تولین او برج قیلویه ترمنځ شوی چې له امله یې 100 کسان ټپیان شوي دي. او د پای خبر همدا چې په انقره کې د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند د پلویانو پراخ لاریون. ترکیې په پلازمینه انقره کې لسګونه زره کسانو د یوې قضایي قضیې پر ضد پراخ لاریون وکړ. لاریون کوونکي ویره لري چې دغه قضیه به د اصلي مخالف ګوند خلق جمهوري غوښتونکي ګوند د مشر د ګوښه کېدو لامل شي. دغه مظاهرې ته د یوې کلنۍ قضایي فشار د دوام په سترګه کتل کېږي چې د ګوند پر سلګونه غړو یې اغیز کړی دی. ګډونوالو د ترکیې بیرغونه او د ګوند بنرونه له ځان سره لیږدول او د ولسمشر رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه یې کوله. تمه کېږي چې نن په انقره کې یوه محکمه د یاد ګوند د 2023 کال کانګرس د اعتبار یا ابطال په اړه پریکړه وکړي. پر دې کانګرس د قانوني سرغړونو تورونه لګول شوي هم دي. شنونکي وایي که محکمې دا کانګرس باطل وبولي نو دا پریکړه کولی شي د ګوند په دننه کې ژور بدلونونه رامنځته کړي. مالي بازارونه به ګډوډ کړي او ان د 2028 کال د عمومي ټاکنو پر مهال به اغیز ولري. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.